سلامونه او نیکی هیلې د یوټیوب چینل ټولو درنو غړو ته او همدارنګه د لینک ای کامرس سټوډنټس ته الله دې وکړي تاسو ټول جوړ تیار او همداسې موټیویټډ اوسئ. نن چې کوم موضوع مونږ تاسو کور کوو هغه شپمنټ پلان دی. ها لومړی کوم وخت مونږ تاسو شپمنټ پلان کریټ کوو هغه وخت مونږ تاسو شپمنټ پلان ته ضرورت لرو چې کوم وخت مونږ تاسو اف بی ای کوو. صحیح شو؟ د اف بی نه مراد دا دی چې زمونږ تاسو به خپل پروډکټ څنګه کوی شو داسې یو پلان به ورته جوړو چې خپل پروډکټس امازون څه وکړو ویر هاوس ته ولیږو. صحیح شو؟ دغه پروسس دی شپمنټ پلان دی. اوس د دې د لیږلو لپاره مونږ تاسو څنګه کوی شو دلته چې کله خپل امازون سیلر سنټرل اکاونټ ته رالی په دې قسمت د آپشنز کې انوینټري کې مینیج آل انوینټري آپشنز به تاسو څه کوئ کلیک کوئ. که متوجه سوئ یاست دوستانو مونږ تاسو مخکې د دې پروډکټس ریلیټډ چې کوم لیسټینګ دی هغه مونږ تاسو څه وکئ کریټ کړئ. د هغې نه وروسته دې آپشنز کې راځئ او په دې قسمت کې سینډ ریپلینش انوینټري یعنی که کله غواړو لومړي ځل لپاره پروډکټ شفټ کو یا دا چې سټاک ختم شو واپس مونږ غوښتی چې ریسټاک یې کو همدغه آپشنز به مونږ تاسو څه کوو سمپلی کلیک پرې کوو. کله چې پر دې آپشن مو کلیک کوئ مونږ تاسو ته به دا سکرین څه شي ښکاره شي. ښه اوس د دې د شپمنټ پلان د کریشنز لپاره زمونږ تاسو چې شی دی کم ډیټاوې پکار دي زه به ستاسو سره شریکه کوم. ښه زمونږ تاسو ته دا ډیټیلز باید موجوده وي. اول چې شی دی ګوره که تاسو پریپ سرویسز په پریپ سنټر کوئ یعنی په دې معنا که تاسو قرار دی چې خپل د پروډکټس چې کوم بارکوډونه دي هغه غواړئ په پریپ وکئ په پریپ سنټر یې وکئ یا دا چې په سپلایر یې وکئ نو په دې صورت کې زمونږ تاسو سره یو تعداد ډیټیلز د هغوی لازمي دی چې لومړی د کمپنی نیم دی چې دا آپشنل دی چې کېدی شي دا سپلایر هم وي پریپ سنټر هم اوسیږي. همدارنګه زمونږ ته لازمي دی چې باید د سپلایر ایډرس زمونږ سره اوسیږي او همدا ډول زمونږ تاسو سره چې کوم ډیټیلز دی لکه تعداد د کارتنو تعداد د پروډکټسو د هغې مکمل وزن څومره کېږي دا ټولو ډیټیلز زمونږ سره پکار دي. ښه اوس دلته دغه قسمت دی شپ فرام یعنی د کوم ځای تاسو پروډکټ را انتقالوئ نو زمونږ چې کوم شپمنټ ایډرس دی مونږ تاسو به هغه دلته ورکو. اوس دا کوم ایډرس کېدی شي دا کېدی شي چې د سپلایر ایډرس وي یعنی د برانډ ډسټریبیوټر یا هول سیلر که د هغه ځای کې امازون راځي پیک اپ کوئ یا د هغه ځای کې تاسو جنس را انتقالوئ په یو اس کې. او بل دا کېدی شي چې مثلا که څوک وغواړي د افغانستان د پاکستان یا د نورو ملکونو جنس انتقال کړي د هغه ایډرس به هغه دلته انپوټ کوي یا مثلا که څوک د پریپ سنټر نه هغه جنس انتقالي امازون ته یا خپل امازون راځي پسې جنس جګي هغه ایډرس هم کېدی شي. نو دا ټوله پاسبیلیټي کېدی شي. نو دلته به پر دې آپشن تاسو کلیک کوئ او که ان کیس نوی ایډرس انپوټ کوئ دلته به پر اډ کانټاکټ وهئ او دلته به موږ تاسو خپل ډیټیلز انپوټ کوو. اوس کم ډیټیلز انپوټ کوو زه به په همدغې ایډرس کې تاسو ته څه وکړم وی خیم په قسمت دی ایډیټ کې زه راځم دلته خیم مثلا زما سپلایر چې دی په یو اس کې دی بخښه کوئ په سپلایر نه پریپ سنټر چې دی په یو اس کې دی زه یونایټډ سټیټ کوم د هغه پریپ سنټر ایډرس ورکوم کېدی شي خپل نوم هم ورکړئ کېدی شي د هغوی هم نوم ورکړئ مسله دې کې نشته د هغوی ایډرس چې کوم دی د هغه کوم شهر کې دی کوم سټیټ کې دی د هغوی زپ کوډ او خپل دلته فون نمبر به ورکوئ سیو اینډ کلوز آپشنز کې کلیک کوئ. د هغې نه وروسته چې کوم تاسو ایډرس دلته انپوټ کوئ د هغې نه ایډرس نه وروسته مارکیټ پلیس ډیسټینیشن یو اس دی. اوکې دلته به راځئ تاسو یو کریټ نیو پیکینګ لیبل کوئ دلته به یو نوم ورته ورکوئ. صحیح شو؟ کوم نوم ورته ورکوئ زه معمولا چې کوم یو دی مثلا چې کوم د پروډکټس نوم دی دا د برانډ نوم دی هغه ورکوم پلس چې کوم پروډکټ ما ورنه اخیستی دی نیکسټ چې کوم یو فرست آرډر دی. صحیح شو؟ نو دا 01 یو دوه اصطلاح لرو مونږ تاسو یو کیس پیک دی یو سنگل اس کیو پلیټ دی دا کله مونږ ورکوی شو. ګور دا څه معنا لري دا کیس پیک چې شته وای کیس پیک نه دی مراد دی کله چې مونږ تاسو ولیکو کیس پیک
څه معنا ورکي که زمونږ جنس مقدار ډیر کم وي او داسې په کارتنو کې راشي داسې کوچني کارتنونه دي ته به څه شي وایو کیس پیک. که پلیټ کې اوسېږي لکه زه تاسو ته آپشنز درکړم پلیټ سایز مثلا ولیکم په داسې پلیټونو کې یعنی پیمانه ډیره زیات وي داسې په پلیټ کې اوسې بیا به د پلیټ آپشنز به سمپلی مونږ تاسو چکو فی الحال زمونږ تاسو آپشن به کیس پیک اوس یونټس پر پروډکټس په څومره وي 50 مثلا هغه سپلایر ته وایي چې په یو کارتن کې به 50 پروډکټس وي. دلته ما یو شی لیکل دی یو اصطلاح په نامه د ډمی تاسو به دا ډیټیل ځکه پراپر تاسو ته سپلایر فی الحال نه درکوي ځکه تاسو تر اوسه لیبل کاری نه ده شوې نه ځکه تاسو خو تر فعلا پورې د سپلایر لپاره د یا د پریپ سنټر لپاره تاسو هغه بارکوډونه د امازون په ټرو پرنټ کړي نه دي صحیح ده. نو دا آپشنز به 50 کې بای باکس ډایمنشنز به تاسو ته هغوی پرووایډ کوي یا تاسو به سمپلی دلته یو ډمی ورته ورکوي مثلا ویټ به مثلا 75 پاوند ده ال بی چې څه معنا ورکي ساده پاوند ته وایي ښه یعنی تقریبا 400 ګرامه کیږي. دلته یو ډیر مهم آپشن دی پریپ کیټګوري څه معنا ورکي یعنی دا معنا ورکي چې تاسو پریپ په کوم کټګوري کې مونږ تاسو کوو یعنی پریپ سنټر به څوک دا پریپ سرویسز به څنګه کوي دلته لیکو نو پریپ نیډډ مثلا مونږ تاسو به راځو ګوره بیبي پروډکټس دی مثلا فریګل دی لیکویډز دی پرفارټډ پیکینګ دی پاوډر پلیټس دی شارپ دی سمال دی چی شي دی مونږ ورته لیکو آپشنز سمپلی نو پریپ نیډډ که ان کیس تاسو ته سپلایر وایي چې دا مینوفیکچرر دی this SKU is not eligible یعنی مونږ already د مینوفیکچرر بارکوډونه پر لګولې تاسو ته ضرورت د پریپنس نو لازم نه دی چې تاسو خپل $9 پر خرچه وکړئ صحیح ده چې هغه 0.5 یا 0.6 ډالر چې کم دی نو دا آپشنز به انتخاب کیږي چې د یو تعداد پروډکټس لپاره د امازون لخوا هغه آپشنز موجود وي د یو تعداد لپاره موجود نه وي نو موږ تاسو دلته به آپشنز لیکو نو پریپ نیډډ دلته به لیکو سمپلی ډیر بخښنې سره پر نو پریپ آپشنز به موږ تاسو کلیک کوو سیو. ها اوس ګوره دا پریپ سرویسز څوک پرووایډ کوي آیا امازون یې کوي بای سیلر دی یا بای امازون دی که تاسو د امازون په وسیله غواړئ چې لیبل کاری وکړئ نو دا آپشنز به انتخابوئ خو که غواړئ تاسو په پریپ سنټر یا په سپلایر وکړئ نو دا آپشنز به انتخابوئ بیا دلته به راځي سمپلی سیو آپشنز به کلیک کوئ. ها کله کله دا مسلې جوړي نو دا آیډیل به تاسو ورته پرووایډ کوئ سمه ده ډیر بخښنې سره زه به دا ځکه دا ډمی دی ښه دا چې کوم ډیټیلز ما انپوټ کړی دی دا ډمی دی دلته لیکم کنفرم اینډ کنټینیو کله چې دا آپشنز موږ تاسو کلیک کړئ د هغه نه وروسته به زموږ تاسو دلته څه شي وي باکسز څو دانې کوانټیټي وه 50 مثلا تاسو 100 دانې غوښتې دي نو 2 باکسه کیږي صحیح شو نو دا به تاسو سمپلی دې ځای کې انتخابوئ. ها اوس چې دا قسمت ته زمونږ تاسو کله راغلو دلته به څه شي کوو په نامه د پرنټ SKU لیبلز دی زمونږ تاسو مثلا کولی شو چې انډیویجولي هم لیبل پرنټ کو مثلا زمونږ تاسو څومره پرنټ لیبلز پکار دي 100 دانې نو دا به راځئ په دې قسمت کې به پر پرنټ کلیک کوئ او تاسو ته به سمپلی څه کیږي یو دانه به 100 دانې بارکوډونه به تاسو ته پرنټ کیږي او دا به نیسئ پر هر پروډکټ به لګوئ دا به چاته لیږئ تاسو دا به تاسو لیږئ هغه څوک چې پریپ سرویسز ته پرووایډ کوي امکان لري پریپ سنټر امکان لري سپلایر واوسېږي د هغه نه وروسته به موږ تاسو لیکئ ریډي ټو سینډ. ښه دلته هم کولی شي چې پرنټ SKU لیبلز کوي یا داسې راتلی شي په دې قسمت کې هم پرنټ آل SKU لیبلز به کلیک کوئ فارمټ به انتخابوئ او دلته به پرنټ آل وهئ او تاسو ته به هغه پرنټ شي. دا غي نه وروسته مونږ تاسو به راځو آپشن د کنفرم اینڈ کنټینیو آپشنز باندې به سمپلی څه کوو کلیک کوو. ها د دې وروسته چې کله کلیک شو تاسو ته بدلته یو تعداد نور ډیټیلز ښکارا کیږي. ها اول چې د شپ ډیټ چې کله تاسو هغه PDF فایل متوجه یاست دوستانو
چې کله تاسو هغه پی ډی اف فایل دغه چې کوم پی ډی اف فایل دلته دی صحیح ده دغه پی ډی اف فایل سپلایر ته ولېږئ او سپلایر وروسته تاسو ته نوي ډیټیلز را لیږي مثلا تاسو ته کوم ډیټیلز را لیږي فرض مثال تاسو ته وایي سمپلی دا چې شي را لیږي په ډیره بخښنه سره تاسو ته مثلا را لیږي د ډیټیلز د چې شي را لیږي فرض مثال مونږه سایز د کارتانو تغییر کړی دی سایز د نور شیان به ټول دا سایزونه تاسو به څه کوئ تغییر ورکوي دا غنه ورسته چې کله تغییر مو ورکړه تاسو به کنفرم ان کنټینیو لګوي مثلا تاسو ته وایي چې 2 باکس دي دا غنه ورسته عین دا چې شه دی لیبل دی تی کې تاسو کار نه لري دا غنه ورسته بیا به کنفرم ان کنټینیو وای دا غنه ورسته تاسو نیکسټ سټیج ته داخليږئ چې تاسو ته بس سپلایر درته وایي چې په کوم تاریخ کې اوس به تاسو کوی سئ دا جنس زمونږ ته به ریډي وي او تاسو به یا به امازون را پسې را لیږئ یا دا چې تھرد پارټي چې کوم سپلایران دي هغوی به څه کوي اخر مثلا دلته به آپشنز به کلیک کوئ او تاریخ به ټاکئ مثلا سپلایر تا ته وایي راشه پر وهم تاریخ په څه کېږي دا پروډکټ شپمنټ ډیټ ویل بي د سیم فار آل یعنی وهم تاریخ نه وروسته به جنس په انتقال کې کېږي ریسنټلی امازون یو نوی شی معرفي کړی په نامه د انباوند پلیسمنټ سروسز دا نوی شی دی چې امازون معرفي کړی دی د ای آی ټولز په وسیله دوی یو نوی پروسس راوستي دی به ان شاء الله زه ډیر ژر تاسو ته ویډیوګانې خپروم خو زه په عمومي ډول سره تاسو ته دا څه کوم یو عمومي درته وایم دا چې کوم انباوند پلیسمنټ سروسز دی دې کې مطلب دا دی چې تاسو چې کله جنس انتقالیږي مثلا 2 کارتانه دي زه وایم زما دا 2 کارتانه یو ګودام ته ولېږه دا چې کله یو شپمنټ کوم ماته به امازون څه کوي یو دانه اډرس راته راکوي که زه 2 دانې وایم چې یو کارتان مې یو ځای ته ولېږه بل کارتان مې بل ځای ته ولېږه هغه به مونږ تاسو څه کوي 2 اډرس را لیږي په دغه 2 اډرس کې به دا جنس څه کېږي انتقالیږي صحیح شو د دې مور ډیټیلز لپاره زه به ان شاء الله ډیر ژر یو ډیر ښایسته ویډیو به تاسو ته جوړ کړم د دې په هکله صحیح شو او که غواړئ مثلا که ایسته واستوئ $20 سنټرل ته یعنې ټوله 3 مختلف قیمتونه پکې انکلوډډ وي دا هغه نه وروسته زموږ تاسو چې شپینګ موډ چې شي دی ما ویله چې زموږ تاسو به چې شي سمال پارسل دی پلیټس نه دی که زمونږ تاسو پلیټ وي داسې پلیټونه وي غټ پلیټونه وي جنس زیات وي دا آپشن انتخاب وو که سمال واوسیږي دا آپشن انتخابیږي د هغه نه وروسته زمونږ تاسو چې شي به وي یو پی سی اوس که غواړئ چې د امازون موټر راشي او ستاسو جنس د امازون د سپلایر د چې شي نه یا د پریپ سنټر د ځای نه راجیک کې نو په هغه صورت کې مونږ تاسو دا آپشن انتخابو دا آپشن ولې بیسټ دی تاسو ولې دې سره مخ کې لږ ځکه کله وخت داسې کېږي چې امازون وایي مونږ ته مثلا د 50 کارتن 50 قلمه څنګه مونږ ته 40 قلمه رسیدي یا 45 قلمه نو دوی داسې غلط ادعاوې کوي نو بهتر آپشن دا دی چې تاسو به کوشش معمولا کوئ چې د یو پی ایس چې کوم د امازون پارټنر کوریر دی د هغه سرویسز نه که ان کیس دا ډیر کاسټلی درته تمامې دی نو تاسو کوئ شئ دا آپشن مثلا لکه ډي ایچ ال فیډیکس یا دا نور ادر نه انتخاب وکړئ زه مثلا فی الحال دغه آپشن انتخابوم او زما جنس په 2 اډرس کې څه کېږي سمپلی ترانسفر کېږي د هغه نه وروسته به زه راځم ایکسپټ چارجز اینڈ کنفرم شپینګ دا چې کله مونږ تاسو کوئ تقریبا ټوټل به $89 به مونږ تاسو امازون ته د دې پوره شپمنټ پلان چې کوم چارجز دي مونږ تاسو به څه کوو د هغوی لپاره به پیمنټ کوو د دې چې کله پروسس کمپلیټ شو دلته به تاسو ته یو بل دانه آپشن ښکاري په نامه د پرنټ باکس لیبلز دلته ګوره زموږ تاسو جنسونه یو دانه خو مو پرنټ کړه یعنی دغه چې کوم پی ډی اف فایل وو متوجه شوئ دوستانو دغه چې کوم پی ډی اف فایل وو ګورئ پر هر پروډکټ ولګه اوس زموږ تاسو د جنسونو په 2 کارتانه کې دي اوس د دې کارتن لیبلونه هم دلته پرنټ کیږي صحیح شو دغه لومړی پرنټ او دا بل پرنټ د 2 مختلف اډرسو کې به دا جنس کېږي سمپلی انتقالي کې دا لیبل به څه کېږي سپلایر یا پریپ سنټر به څه کوي ستاسو پر یو کارتان
دوم کارتن به لګي او دا جنس به را انتقالیږي. دا غنه ورسته سمپلی زه کوشش وکړئ چې ان کیس تاسو 24 ساعته وخت لرئ، که 24 ساعته تاسو خپل دغه شپمنټ پلان کینسل نه کړئ، تاسو به څه کیږي؟ ساده خبره تاسو به دغه چې کوم $89 دی پر تاسو به چارجز راځي. زه فی الحال لپاره دا به کینسل کوم او سمپلی به دا ریموف کوم. ښه په دې سره سم زمونږ تاسو چې کوم د شپمنټ پلان پروسس دی چې سره کوم مونږ تاسو کولی شو چې د امازون یعنی خپل جنس پروډکټس دی امازون ویر هاوس ته ولېږو، همدغه سمپلی پروسس دی. د دې سره سم تاسو ټوله په الله پاک سپارم. تاسو ته ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.